الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو د چات جی پی ټي له لارې نه خپل ځان ته یوه سی وي جوړه کړو. نو راځئ چې دا کار شروع کړو. نو که چېرې تاسې غواړئ خپل ځان ته یوه سی وي جوړه کړئ نو تاسې به دلته په چات جی پي ټي کې لکه خپل اول د ځان په اړه به معلومات ورکوئ. دغه سی وي چې جوړئ ته کوم څه کار کوې، فارغ شوی که نه. لکه ما ورته لیکلي I am a graphic designer with 10 years of work experience in the industry and I am a graphic designer graduated as well. I am familiar with Adobe Creative Cloud, Corel Draw and major design application which is standard in the industry. I am also familiar with web apps such as Canva and Pixar. My name is حفیظالله رحیمي. په دغه چې ما خپل نوم ورکړ جنریټ ای سی وي، ما ته یوه سی وي جوړه کړه generate a CV for me to apply in a company. ما ته سی وي جوړه کړه، زه یو کمپنۍ کې شامل شم. د هغې نوم څه ده؟ د هغې کمپنۍ ګرین سپیس لیمیټډ ده. نو که چېرې تاسې اوس انټر وکړئ نو تاسو ته به اوس دغه ټوله سی وي جوړه کړئ. ګورئ here is a professional CV. دا ګوره موږ ته دغه ګوره سی وي جوړه کړه. دا ګوره اوس چې ګوره سکل اکسپیرینس، ګوره لوګو، ځکه چې موږ کانوا کې ګوره لوګوګانې دغه شیانو جوړولی سي، دغه ټول په دې کې راغلی دی. نو دلته کار دی پروفیشنل، دلته ایډوکیشن ګوره سرټیفیکیشنز. دغه چې موږ وراسو اوس سکلز ته سکل ته نه دلته دغه چې باید کانوا وي. وګوره اډوبي موږ ورته ویلی، کریټیو کلاود، فوټوشاپ دغه هم ورته ویلی، او موږ په هغه کې هغه هم ورته ویلی کانوا او پیکسار. نو هغه به هم په همدغه ځای کې وي. ګوره دا موږ ته ګوره دغه خلاصه کړه دغه ټوله. هغه دلته ګوره لانګویج انګلیش ان پاشتو، ګوره دغه دواړه ژبې هم دلته ګوره مرسته، دلته پروجیکټ ان اچیومنټس ده، دلته سرټیفیکیشن ان ټریننګ ده، ایډوکیشن ده، موږ ګوره ګرافیک ډیزاینر یو. نو ګوره دغه موږ ته خپله ځان ته یوه سی وي نو تاسې اوس کولی شئ لکه همدغه معلومات چې هغه لکه د ایچ ټي ام ایل په کوډ کې هم لکه جوړې کړئ، بیا په هغه ځای کې لکه ځان ته یو ډاکومنټ جوړ کړئ. لکه مثالا په دغه ځای کې ورته ولیکم now generate this as HTML. Make sure that the headings are underlined and colored green and the whole document is italic. دا موږ سینټر وکړو نو اوس به موږ ته د ایچ ټي ام ایل یو کوډ که دا اوس جوړ کړي. ګوره دا اوس خلاصېږي.
نو دغه کورس خلاص نو تاسو کولی شئ دغه کنټرول لکه دغه ټول را کاپي کړئ او دلته لکه مثال دلته په نوټ پاډ کې دا پیسټ کړئ. نو دا مو څه پیسټ کړو داسې هغه کورس چاټ جي پي ټي کې موږ جوړ کړو په دغه کې مو څه پیسټ کړو اول به موږ دغه سیو کړو. نو موږ به راسو فایل ته دلته کې سیو از دلته باید د سی وي ډاټ ایچ ټي ایم ایل او په دغه ټکسټ ډاکومنټ په ځای به all files نو تاسو یې سیو وکړئ نو تاسو به دا تاسو په ډیسکټاپ کې صاف شي. نو که چېرې تاسو اوس دغه اوپن کړئ نو ګوره هیډینګز انډرلاین او شین رنګ لري. نو ګوره دا موږ خپل ځان ته ګوره دا ټوله سی وي جوړه کړو. ګوره چېرې وګورئ دغه ټول ډاکومنټس دا د ګوره ایټالیک ده. نو داسې کولی شئ دغه کنټرول لکه دغه ټول را کاپي کړئ او دلته مایکروسافټ ورډ ته راسئ په دغه ځای کې دا لکه پیسټ کړئ بیا کولی شئ لکه مثلا دلته په دغه ځای کې تاسې دغه ایډیټ کړئ لکه ګوره دا غلط ده دلته راسئ اوس څنګه جوړولو څه ګورئ دلته کولی شو بیا کولی شئ په دغه ځای کانوا کې لکه موږ هغه غونته کړو ایډیټ لکه کنټرول ایک غواړو ایټالیک نه باسو نو به راسو دا به سلیکټ کوو ګوره ایټالیک نه ووتل غواړو لکه د هیډینګ رنګ ایسته کوو ګوره راځو ګوره دلته کولی شو راسو یا رنګ یې چینج کړو لکه دغسې دی ګوره چینج شو یا بیرته لکه کولی شئ په دغه کانوا کې تاسې د خپله سی وي ایډیټ کړئ لکه معلومات کم کړئ او اضافه یې کړئ تاسې وکړئ لکه مثلا دغه ځای کې خپل ایمیل ادرس دې ولیکئ د خپل موبایل شمېره دې د لینکډین پروفایل لینک دلته ورته راولئ نو دا کولی شئ. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نشي. والسلام.